داسې باندې چې بابا دې جوړ وکړه دا باندې وایي دا سیستم ختم دی دا باندې وي ما کدوه غوډو کې یو دوه درې ما سوشل میډیا زړه کما ګورم په دې ملک کې څومره میډیا کما ګوري امر بس ډېر په آرام ناس وي لکه څنګه دا باندې دا کوم باندې دوه پریشر وي چې هغه پریشر کې کار کول وي د پرایم منسٹر صاحب سره دا هر یو شي ته پوس کې جواب ورکولي مو خپل ډېر مسایل کې خدمت دا میډیا کتا دا ډېر مشکل شي خو ما کړه نه کړه دا سی وګورم نو دلته تاسو سابق وزیر اعلی پاتې شوی دی خبرو سره دی حیدر خان مودي صاحب یو ځل خپل سپیچ کې ویل چې ما عمران خان صاحب له شوکت خانم د لپاره د 50 کروڑ روپیو ځمکه ورکړې وه زه هغه د صرف دا ویل غواړم که خپل ذاتي جایداد دې ورکړی چې زه اوس درشم او تا نه معافي وغواړم خو دا د پی ډي اے د پېښور ډیولپمنټ اتھارټي لینډ او هغه هم د دې پرپز دپاره هغه پلاټس دي ار ایم آی پکې هم جوړه ده نارت ویسټ پکې هم جوړ دی نو شوکت خانم پکې خو فري نور خو لا پیسې اخلي شوکت خانم خو غریب دپاره فري علاج کوي هغه هاسپټل کار کوي نو که دا ته وایي چې احسان دی په موږ باندې نو دا احسان دې ځان سره کوي په میدان کې خپل ذاتي جایداد ورکړه بل ته هم شوکت خانم کې جوړ هېڅ خبره نه ده د هغې په بدل کې موږ صحت انصاف کارډ ورکړو صحت کارډ پلس نو الله دې خیر کړي دا بېروزګار او بېروزګاره سړی اکثر بیا سوچونه ډېر کوي بیا ورته بیمارو له شکایت هم ډېر راځي نو که ضرورت یې خیر دی موږ خو دا یې خبرو لوی عادت نو دله به خیر دی بیا چې 10 لک روپۍ به نور هم جمع کړو څه خبره نه ده داسې دغه نه ده نو دی هم زموږ د هیلث کارډ نه مستفید کېدی شي هېڅ خبره نه دې کې شرم څه خبره نه ده د حکومت ذمواري چې هغه هر دغه ته خپل دا فیسلټیز ورکړي که په هغې کې اپوزیشن والے او حکومت دي دا د ټولو لپاره څوک موږ خو ناره پورته کړې ده چې انصاف حکومت دی نو په انصاف کې هغه سره برابر دی انصاف به د ټولو سره برابر دی او داسې به نه وي نو ما ورنۍ خبره دا کړې وه چې یاره هغه یو شاعر لیکلی دی وایي چا په پګړو وخوړه او چا په څه وخوړه نو دا پګړو والا په 2002 کې راغلي وو وایي چې یاره موږ به په جوماتونو کې فیصلې کوو بیا جوماتونه نه وو بیا تش ټیکهداران یې راوستي وو او تش ټیکهداري کړي دي او بس جیبونو کې پیسې اچولي دي دویم پسې راغلی وو هغه یاره خپله خاوره او خپل اختیار هغه هم تاسو ته پته ده زه دې ټولو له چیلنج ورکوم زه هم وزیر اعلی یم ما 2 کاله تقریبا پوره کېدو والی زه به خپل ایسټس راولم او دا خلک چې کله وزیر اعلیګان نه وو او 15 کاله حکومت یې کړی د هغې نه پاته ته څومره ایسټس راغلي که زما د پلار نیکه په جایداد کې جایداد نه وکړم چې ما نه خرڅ کړی ما نه خوړلی نو زه به پښتون نه یم او د دې خلکو جایدادونه چې راواخلئ کو دا ډبل ټریپل شي نه تاسو ته مردان خلک یې تاسو ته خبره ده پته ده د ګناه ده پته نو چې دې خلکو دا ملک لوټ کړی دی او نن دا ګراني ده یا مهنګایي ده په دې ملک کې دا سخت وخت دی خو دا خو د دې خلکو د وجې راغلی نارې پورته کړې ده د خپلې خاورې او خپل اختیار نو زما د خاورې او د خپلې خاورې زما خاوره ده د هغې اختیار یې چا له ورکړی هغه هم تاسو ته پته چې دلته کوم حالات وو څوک به د کوره نه شو راوتی او درس به یې نښتې او پاردې کې په پښتنو خاوره ټوله ده سرې وینه ډکه شوې وه ډکه وه که نه وه نه شو تللی د ګلونو ښار او هغوی د بمونو ښار جوړ کړی څه لپاره چې د هغو انټرسټ نه و د هغو انټرسټ په څه کې و هغه تاسو ته پته دی چې هغه په څه کې انټرسټ و نن الحمدلله تاسو په خیبر پښتونخوا کې نو ګو ایریا نشته تاسو لاړ شئ فاټا ته ایکس فاټا ته و چې قبایلي اجزا ده هلته هم ګرځېدی شئ هلته هم د ټوریزم پروجیکټس روان دي وزیرستان ته به خلک ځي د ټوریزم دپاره دا د چا د برکه ده دا د الله تعالی فضل دی په موږ باندې رحم و کرم دی او د عمران خان د هغه ویژن او د عمران خان د منشور بدولت نن په خیبر پښتونخوا کې امن دی او تاسو ټوریزم ګورئ چې نن سبا ټوریزم په خیبر پښتونخوا کې څومره په پروموشن باندې دی دنیا راماته د خیبر پښتونخوا ده د دغې امن او امان په وجه باندې د دغه د کم ډاکوان چې د هغونه د خلاصېدو په وجه باندې هغو ته پته ده چې په دې ملک کې اوس ډاکه نه وي په میرټ په فیصلې کېږي انشاءالله تخدیدلي دي دا به نه راځي بیا انشاءالله دا هم د هغې عمران خان یو ویژن دی او دا موږ محنت کوو په دې صوبه کې تاسو د پاره لیکي او 15 کاله مو تېر شوي حکومت وکړو تاسو په 2 تهیې اکثریت باندې موږ دوباره وټاکو انشاءالله دا به برقرار ساتو او زما د حکومت نه چې څه کېږي د دې خاورې لپاره که هغه مردان دی که هغه پېښور دی که هغه وزیرستان دی که هغه باجوړ دی که هغه دیر دی که ملکنډ دی که هغه ډیې خان دی که هغه هزاره ده
ان شاء الله ټول ته یو شان دي فنډز ملوي او ترقی به ان شاء الله ټول علاقو ته یو شان دي ورکړي چې په دغه موږ په خپل دور کې دومره یونیورسيټي جوړې کړې نو په دوه کمرو کې د کالج او یونیورسيټي جوړ کړې تاسو د روزګار لپاره نن سبا ټول یونیورسيټي فاینانشل کرایسس کې دی ولې خدا بغیر میټه خلک برتشه او ټول لایبیلیټیز دا و د بلډینګ جوړولو دا و د ځمکې اخیستو هغه ټول د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې راغلی دا خو ما دم اسانه ده زه به سیلان دلته وکړم چې د خانقاګاه خواته دوه کمرې ماله وګوره دلته زه یونیورسټي کیمپس اعلان کوم دا خو ډېره اسانه ده خو دا کیمپس جوړول د دې لپاره وسایل راوړه د دې لپاره فیزیبیلیټي سټډي کول د هغې نه بعد په میرټ باندې چې د کوم ځای حق دی هلته به یونیورسټي هم ورکوو هلته به کالج هم ورکوو هلته به روډونه هم میلاوي هلته به د اوبو سکیمونه هم میلاویږي هلته به د صحت سهولیات هم ښه کېږي هر څه به کېږي خو یو میرټ خو شته که نه د هغې مطابق به خبرې کوو دلته خو د روزګار دا نه ده د ټول نه زیات یوت چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف سره دی او د ټول نه زیات تعلیم یافته طبقه چې دا هم د پاکستان تحریک انصاف سره ده نو پکار چې موږ داسې اعلانات په مخه کوو دا ټول ځوانان دا به ټول برتي کوو په اخر کې به رزلټ سره وځي بیا به دا څه فیل وي ټول ادارې به ناستې وي خو انشاءالله موږ به د خپلو خلکو سوچ کوو د سزا او د جزا چې کوم نظام دی په هغې باندې به عمل کوو زما دروازې تاسو ته کوله وي دي انشاءالله په دې بله میاشت کې د سینټ د الیکشن نه بعد به خیبر پښتونخوا سیم هاوس چې دی هغې ته به انشاءالله د هرې پیږې نه به ورکران راځي او د هاوس کې ما سره ملاقات هم کوي زه به د باندې یو کپ چیس کوم ستاسو مسلې به م ووایم